چې عمران خان په خپله باندې هم ټرمي بالکل ټرمي او تر هغې پورې به یم انشاءالله چې څو پورې مې دا خپل دا مې تاسو سره د چینل سره دا وعده ده چې تر څو پورې زما دا ټول مزدوران یې بحال کړي نه تر هغې پورې به زه هم د دې خپلو مزدورانو سره زه خو افسوس خبره دا کوم چې وړې کمپنۍ وي چې دی د فلپ مورس د غټې کمپنۍ د یونین صدر دی دا د هغوی دپاره دی غټې کمپنۍ وي چې دا د وړو دپاره خو زمونږ کار دا که څوک هر څه وایي زمونږ کار د خپل کاشکار سره دی د خپل مزدور سره دی چې تر څو پورې د ده بنیادي حقونه دلته نه وي ورکړی شوي دا که وړې کمپنۍ لګي که دا غټې کمپنۍ لګي نو موږ به د دې خلاف به جدوجهد به کوو انشاءالله خپل حق به حاصلو که هغه وړه کمپنۍ د وړې کمپنۍ نه خپل حق حاصلو که دا غټه کمپنۍ د غټې کمپنۍ نه به السلام علیکم د وخت حسرت تاسو سره د پښتو پوینټ ټي وي په سکرین باندې مخامخ ما سره د مهنتکش لیبر فدریشن صوبایي صدر عمران خان موجود دی هغې سره دوه څلور خبرې کوو ځکه چې د دې یو مسله ده چې کوم مزدوران دي او هغې شپه او ورځ خپل ژوند دې خبرې ته وقف کړی چې هغې محنت او مزدوري وکړي او خپلو بچو له د یو وخت روټۍ وګټي هغه د مختلفې کمپنۍ دي د ټوبیکو او دغه رنګې نورې کارخانې دي چې هغې مزدوران ویستي دي هغه حواله باندې دې سره خبرې کوي عمران خان دا راته وایي څه مسله ده ستاسو د مزدورانو د ټول نه ودانۍ خو زه ستاسو چینل ډېر شکریا ادا کوم دویمه خبره دا ده چې په دې ملک کې یو قانون دی د لیبر لاس باندې چې هغې کې یارې انډسټریل ریلیشن ایکټ دی بیا په هغې کې سټینډینګ آرډر دی هغې کې مینیمم ویج ایکټ دی مختلف تقریبا 11-12 چې موضوعې پاس کړي دي د هغې قوانین د لاندې چې کوم دی نو باقاعده یو قانون موجود دی چې کله یو مزدور ته کله کارخانې نه وباسي نو د دې قانون د لاندې چې دله به شوکاز ورکړی کېږي چارجشیټ به ورکړی کېږي بیا به د هغې نه پس چې دی کله جرم وکړي نو بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو د ده به دوه انکوایري کېږي او د دې انکوایري نه پس چې کوم دی انکوایري رپورټ به راځي او بیا به په هغې کې هغه به یو آزاد دغه سره کېږي چې دی چې کوم هله چې دی ګیلټي شي نو د ده به ټرمینیشن کېږي افسوس خبره دا ده چې دلته په دې کارخانو کې په فلپ مورس کې په پاکستان ټوبیکو کمپنۍ کې په رحمان کاټن مل کې په دې کې دا قانون څوک نه فالو کوي بس سړی راغی ماسوتنې سارې راغی بس لیست کې ولګو دا کسان کارخانې ته مه راځئ د هغه دا راته ووایي کمیشن ټوبیکو کمپنۍ د هغې سره چې کوم مزدوران په هغې کې دوه قسمه دي یو د هغې مستقل لیبري یو د هغې سره سیزنل خلک دي دا ستاسو سیزنل خلک بیستي دي نه چې دا مستقل خلک دي دې تقریبا د 20-25 سالو راځي په دې کمپنۍ کې کار کړی دی پرمنټ لیټلي دي ورسره باقاعده په هغې باندې یو طرف ته د ورکر سیګنیچر دی او بل طرف باندې معاهده ده باقاعده او د هغې معاهدې د لاندې دا قانون دی چې دا به د قانون مطابق به د دوی د کمپنۍ نه دوی به 15 کاله سروس کوي 15 کاله نه پس به دوی ریټایرمنټ کوي ای یو بي آی به دوی ته بیا پنشن ورکوي دا باقاعده قانون موجود دی خو افسوس خبره دا ده چې دی د نوکرۍ نه مو ویسته د دوی د علاج چې کوم سهولت و د سوشل سیکیورټي ده هغه هم بند شو د دوی چې کوم بچي په ورکینګ په سکولونو کې سبقونه وي هغې هم ولې د سکولونو نه راویستل مزدور چې کوم دی هغه تباه برباد کړلی شو او اوسه پورې تر دې تاریخه پورې موږ احتجاجونه کوو حکومت نه مطالبې کوو چې دا کمپنۍ د دې د دې ظلم تپوس د دې سره احتساب وکړي چې تر اوسه پورې چا عمران خان عام زموږ چې وینو کمپنۍ او کارخانې هغې دا خبره کوي چې تاسو څومره مزدوران دي چې دي عمران خان عام دا کمپنۍ او چې څونه کارخانې هغې وایي چې یاره تاسو مزدوران چې کله راشي نو ورپه ګرځي نوکرۍ پسې موږ ورته نوکري ورکړو بیا راشي نو بس هغې بیا احتجاجونه شروع کړي یونینونه شروع کړي بیا هغې سیاست شروع کړي تاسو نه دا یو ګیله ده نو بیا به مجبورا هغې وایي چې یاره موږ زموږ د مفاداتو خلاف دي روان شي نو بیا به مجبورا اکثر پکې خلک لیډران جوړي په مزدور لیډر خو چې دا به انقلابات راوستي دي دا شکایت در کومه ده په قانون کې دا دي چې کله په یو د یونین ذمهوارۍ دا وي چې دی به د مزدورانو د صحت او د هلته چې کوم ماحول دی د هغې به خیال ساتلی کېږي سیاست زمونږ تر اوسه پورې زمونږ د یو پارټۍ سره اشتراک نشته دی مونږ د خپل د مزدور د خدمت په توګه باندې صرف هلته چې کوم مونږ ته قانون اجازت راکړی دی چې یو فیکټري به هله به هغې پورې به نه چلي څو پورې چې هغې کې یونین نه وي او دا قانون دی او هغه ته بیا په دې کې سی بي اے جوړ شي سی بي اے قانونا دی از د پارټ اف اسټیبلیشمنټ دا راته وایي زه مین دغه څه ستاسو د کوم چې مهنتکش لیبر فدریشن دا سی بي اے دا سی بي اے دا په هغې کې
د دې یونینز وي د فیډریشن یا یونین وي او هغه یونین چې کوم دی نو دا هغه سی بي ای ده زمونږ سی بي اتحاد ورکر یونین چې کوم دی دا سی بي ای ده او زه د هغې صدر یم او د فلپ مورس پاکستان د ټول پاکستان سی بي ای صدر یم خو د دې باوجود چې کله موږ د مزدور د حق خبره وکړو نو موږ ته دا خبره به نه کوئ چې کله دا خبره تاسو کوئ نو موږ به تاسو ټرمینیشن وکړو همدغه لیګل چارټ اف ډیمانډ موږ دوی ته دا قانون کې دی چې دا به هر 2 کاله پس د مزدور د مفادو دپاره جمع کېږي دا قانون دی که دا جمع نه شي بیا به د سی بي ای هغې خلاف ایکشن اخیستی کېږي ګورمنټ اخلي موږ دا قانون د لاندې دغه چارټر اف ډیمانډ جمع کړو چې کله موږ ډیمانډ جمع کړو نو دوی موږ ته وایي چې دا موږ درته څنګه وایو داسې موږ ته فداسات وکړي چونکې هغې کې ورکران بیا دوی ایستل موږ ورته وایي چې نه دا ظلم دی زیاتې دی چې کله موږ هغې ته انکار وکړو موږ بس بیا تا وباسو عمران خان همیشه داسې شوي دي چې کله دا لیډرانې هغه که په هر ځای کې نو هغه لیډر ځان ورځي کوي بیا هغه د دې مزدورانو په سر باندې بیا چې هغه د چا نمایندګي کوي د هغې په سر باندې مراد خوري نو اکثر ستاسو په دې یونینونو کې دا مسله وي ستاسو دا یونین د کوم زمونږ چې کله دا ورکر یې وویسته نو زه په ډیوټۍ باندې وم باقاعده ما ته وایي چې نه ته چا ایستی د هغې ما ورته وایي دا ظلم تاسو کړی دا زیاتې کړی د دې دپاره ما قانوني عدالت کې کیسونه جمع کړل ما ته وایي دا به نه کوې بیا 1 کاله پورې ما ته وایي بار بار په دې وارننګ راکړو ما ورته وایي نه دا د مزدور حق دی چې دوی ما له ووټ راکړی دی په هغه بنیاد باندې زه ولګېدم ما د هغوی دوی زما ټرمینیشن وکړو چې ته به د مزدور د حق خبره نه کوې اوس هم ما ته کمپني وایي چې یاره ته د چې کوم دی اوس ته سبا نه ډیوټۍ له راځه خو ته به د مزدور حق خبره عمران خان مطلب دا شو چې عمران خان په خپله باندې هم بالکل ټرمینیشن او تر هغې پورې به یم انشاءالله چې څو پورې مې دا خپل دا مې تاسو سره د چینل سره دا وعده ده چې تر څو پورې زما دا ټول مزدوران یې بحال کړي نه تر هغې پورې به زه هم د دې خپلو مزدورانو سره کار کوم عمران خان تاسو ته سوشل سکیورټي او دا شخص نور هم حکومت او عین پاکستان حکومت نه څه مطالبه کوي څه ویل غواړي مطالبه یې دا کوي چې په دې ملک کې چې د مزدورانو دا کوم حقونه دي کوم لیبر لا دي د دې په دې د امپلیمنټیشن وکړلی شي په دې د عمل درآمد وکړلی شي د دې سره چې د مزدورانو سره په دې کارخانو کې دا کوم ظلم کېږي دا کوم زیاتې کېږي دا دې بند کړلی شي او کم از کم میډیا ته دې ازادي ورکړي چې دې کارخانو ته دننه دوی تللی شي او د هغوی صرف دومره لږ کورېج وکړي چې د دوی سره څه کېږي چې دا د میډیا په ځکه چې دا کارخانو ته میډیا والا نه پرېږدي نه ورته باقاعده عام سړی نه شي ورته نو زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې کم از کم هېڅ مه کوئ صرف دا میډیا دغلته صرف دننه کوي چې تاسو ته پته وي چې دا مزدور دی که دا غلام دی او د ده څه چې دا کوم ظلم کېږي دا آیا دا د انساني حقوقو پامالي کېږي او که نه کېږي موږ دا وایو چې د دې میډیا ازادي دا ده چې دا د دې کارخانو ته دننه کوي عمران خان دا کار دا ده چې د دې بچي تعلیم کله چې یو سړی په یوه اداره کې کار کوي د هغه د بچي تعلیم د هغه څه په دې حواله باندې تاسو سره څه کوي د مزدورانو سره څه رویه د صحت او د تعلیم په حوالې سره صحت چې کله د ټرمینیشن وشي د مزدورو یو کارخانې وباسي نو په دغه ټیم باندې د صحت بند شي د دې بچي چې کوم ورکینګ بوکس سکولونو کې چې کوم مزدورانو په نومونو جوړ شوي دي په هغه ټیم باندې هغه سکول والا ورته چې د دې دومره فیس جمع کوه کې دي بیا ماشومان حالانکه دې کې کلیر مونږ د ګورننګ باډي نه زمونږ مرګري کړو هغه کلیر ډیسیژن چې تر څو پورې دا اداره ته د لسمه پورې نو لسمه پورې بدل ته بدی ته تعلیم ورکړي خو د دې وایلیشن چې کوم دی نو دغه سکولونه هم کوي او دغه سکولونه صرف د دې لپاره چې دا مونږ ته دا اوس دلته او دا ولې کېږي چې منیجمنټ لاړ شي باقاعده زمونږ د فلپ مورس منیجمنټ تللی و دې سکولونو ته یې ویلي وایي دا ماشومانو لوبه د هغوی په وینا باندې دا ماشومان حالانکه قانون دوی ته تحفظ ورکوي چې یاره دا دوی به تر هغه سکول د ختمېدو پورې به خو دوی د کمپنو د منیجمنټ نه دومره مجبوري چې د ورکر د بچي د ورته راډولی احساس دی چې یاره دا به بې تعلیمه لوی شي دا به جاهله لوی شي دی به په دې معاشره کې دا به مسالې پیدا کړي د دغې غم ورسره نه خو د دې غم ورسره چې یاره د هغه صرف یو انا پوره شي چې ما ګوره ته مې هم د کارخانې نه ویستې ستا بچی مې د سکول نه راویستو ستا علاج مې هم بند کړو دا صرف د دې سره یو ذاتي دشمني سره دا کېږي او دا دشمني دا په ټول منیجران نه کې دا څه منیجران داسې چې هغوی د کور نه د هغوی تربیت ټیک نه شوی په هغه بنیاد باندې دوی دغه شی عمران خان اخري بس یو سوال کوم دا چې څونه غټې ادارې دي خصوصا بینک په حواله باندې دا دعوه ده یونین چې د وړو او د غټو
غټو کمپنو تاسو دلته زموږ د مزدور اوس میټینګ وکړو په دې کې تاسو چېرته د وړو یا د غټو کمپنو څخه نماینده وکړو زه خو افسوس خبره ده کوم چې وړې کمپنۍ وي چې دی د فلپ مورس د غټې کمپنۍ د یونین صدر دی دا د هغوی دپاره دی غټې کمپنۍ وي چې دا د وړو دپاره خو زمونږ کار دا که څوک هر څه وایي زمونږ کار د خپل کاشتکار سره دی د خپل مزدور سره دی چې تر څو پورې د ده بنیادي حقونه دلته نه وي ورکړل شوي دا که وړې کمپنۍ لګي که دا غټې کمپنۍ لګي نو موږ به د دې خلاف جدوجهد به کوو انشاءالله خپل حق به حاصلو که هغه وړه کمپنۍ د وړې کمپنۍ نه خپل حق حاصلو که دا غټه کمپنۍ د غټې کمپنۍ نه به حاصلو مونږ مزدوران په خپل منځ کې خپلې چندې راجمع کوو تاسو په ریکارډ باندې ګورئ زمونږ د رحمان کاټن میل مزدور 50 روپۍ پر منت راجمع کېږي 1700 مزدوران په دې کې کار کوي د فلپ مورس مزدور 200 روپۍ پر منت د هغه د تنخواه نه ډیډکشن کېږي دا چنده راجمع کېږي داسې مونږ کاشتکاران تنظیمونه خپل فنډ راجمع کوو دا مونږ له خو تر اوسه پورې څوک مو نه لیدي چې مونږ ته وي چې یو کارخانې والا راغله چې کم از کم دا د چیو دا بیل به مونږ پې کړو دا خو مونږ د خپلو خوالو د خپل محنت نه جمع کړو ډېره عمران خان سوري راته دا ووایي که ستاسو دا مزدوران بحال نه شي نو خلک بیا چې کله سړي رزق باندې حمله وشي نو د هغه د بچي تعلیم او د هغه صحت د هغه رهایش د هر څه د هغه نه واخلي نو هغه بیا امتحان دی تاسو به اخري څه کوئ مونږ چې هر اقدام کوو نو مونږ د قانون مطابق کوو قانون ته دا اجازت راکوي چې کله په یو کارخانه کې یو مزدور سره ډېر زیات ظلم زیاتې شروع شي نو قانون مونږ له اجازت دا راکوي چې د عیارې د لاندې باقاعده دې ته مونږ سټرایک نوټس جمع کوو او پس دغه سټرایک کې مونږ دې ته دا ووایو چې زموږ دا مطالبې دي که دا تاسو دومره ټیم کې حل نه کړلې نو مونږ به قانون مطابق د ګیټ مخې ته راځو سټرایک به کوو مزدوران به کار نه کوي بیا هغه چې مونږ کله خپل سټرایک شروع کړو نو ظاهره ده چې کله زموږ مزدور ته د مزدور مسلې نه حل شوي نو تر هغې پورې سټرایک به دا سټارټ وي چې تر څو پورې دا مزدوران به حل شوي نه دغه شانتې مونږ فلپ مورس ته وایو مونږ پی ټي سي ته وایو چې دا کوم مزدوران تاسو ویستي دي دا زر تر زره به حال کوي مهرباني وکړئ مونږ ته ډېر په ریکویسټ انداز باندې وایو چېرې دا ظلم دی زیاتې بلکې ډېره زیاته بېروزګاري ده مونږ د سوال په توګه وایو چې دا مزدوران راله به حال کوي خو تاسو بیا هم زموږ سوال هم نه منئ د دې مزدورانو ته دا ظلم کوم شروع دی نو موږ ته چې بیا قانون کوم اجازت راکوي چې هغه به موږ راځو په دې ګیټ مخه کې ستاسو کار به مودرېږي ستاسو فیکټرۍ به مودرېږي هم به د پی ټي سي ودرېږي هم به د فلپ مورس هم ودرېږي او تر هغې پورې به دا ولاړي چې تر څو پورې د دې مزدورانو مسلې نه حل شي هغې پورې به موږ خپل احتجاج جاري ساتو کتونکو تاسو عمران خان واورېده د درد د زړه د سوخته خبرې وکړلې د دا وی چې موږ به د قانون دننه خپل احتجاج جاري ساتو او تر اخري هدف پورې وځو دا خبره هم وکړه چې تر هغې پورې به ابرار په خپله ډیوټۍ نه ودرېږي حالانکې چې ده ته د اداره وایي چې ته راځه خو دی په ډیوټۍ باندې تر هغې نه ودرېږي تر څو پورې چې د ابرار خان کوم ملګري د ادارو د کمپنو لیست دي هغه نه بحال شوي دا ټیمه د ابرار خان چې کومې خبرې وکړې په هغې کې هغه دا وویل چې یاره مونږ د چا کمپنۍ نمایندګي نه کوو نه د غټې کمپنۍ کوو نه د وړې کمپنۍ کوو دا وایي چې مونږ سره د کاشتکار تنظیمونه دي نو دا وخت عبدالصمد صاحبي جنرال سیکرټري د کسان بورډ د صوبې هغې هم د دې سره موجود دي دا د دې ثبوت دی کتونکو زه به د خپل طرفه دا اپیل کوم چې د پاکستان آئین دا حق موږ ته راکړی چې د پاکستان هره طبقه چې په دې وطن کې اوسېږي د هغه د جان او مال او د هغه د روزګار د هغه د اوسېدنې او د هغه د بچو د تعلیم او د صحت په دې بندوبست کوي لہذا کپرس کو دی ادارو دی کپنو دلته دی کاروبار کې روزګار کې یو دی غریبانان مزدوران وشتي دي په خپله باندې مزدوران یو مزدور ابن مزدور یم نو زمونږ دا مطالبه ده او دا خواهش دی د خپل پښتو پوینټ ټي وي په دې سکرین باندې او په دې شیشه باندې مونږ دا مطالبه کوو چې د دې سره د انصاف وشي دې سره د حکومت کینی د حکومت نمایندگان دي کینی زمونږ سینټ شته مکمله شته قومي اسمبلی صوبایي اسمبلی زمونږ وزیران دي زمونږ جمهوري حکومت دی په جمهوري حکومت کې احتجاج د خلکو خپل قانوني حق دی لہذا ابرار خان چې کومه مطالبه وکړه په دې کې به انشاءالله چې زمونږ حکومت به په همدردۍ سره به په دې کې هغه حصه اخلي هغه به پکې خپل کردار ادا کوي او هغوی به فوري مداخلت کوي کپنو او د دې ترمنځ به خبره کوي ډېره مننه